سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. د نن ورځې موضوع مو د کابل ښار ته ځانګړې کړې ده. لکه تاسو چې بهتره معلومه ده، کابل ولایت د افغانستان په 40 ښارونو کې تر ټولو لوی ښار ده او دا د افغانستان پایتخت ده. کابل ولایت تقریبا تر 7 ولایتونو سره پولې لري او همدارنګه کابل ولایت 15 ولسوالۍ لري. کابل چې د افغانستان د یو دغه غټو ولایتونو څخه دی، همدارنګه د افغانستان پلازمینه هم دی چې 15 ولسوالۍ لري او 2 ناحیې لري. چې 15 ولسوالۍ کې چې هغه زیاتره خلک لیدو ته راځي، خارج نه خلک راځي، هغه دي سروبۍ ولسوالۍ، بګرامۍ، فرزخ په کابل ښار دی. همدارنګه ډېرې نورې ښایسته ولسوالۍ هم لري او 2 ناحیې لري چې کابل ښار په 2 ناحیو باندې تقسیم شوی دی. چې په هغې کې لومړنۍ ناحیه چې ده هغه د کابل ښار پخواني ځایونو ته چې د کابل دننه مرکز ښار دی، چې هغې کې د شور بازار یې سره راځي، منډۍ راځي، سینمای پامیر راځي. دغه حصه د کابل ناحیه اوله کې حسابېږي. همدارنګه 3 نورې ناحیې دي چې 22مه، 14مه او 9مه ناحیه چې دا د کابل ښار هغه خلکو ته ځانګړې شوې ده چې هلته روستانشین دي، د کابل مرکز ښار نه ډېر لرې پراته دي. نو د کابل ښار خپله مکمل نفوس چې دی 5 میلیونه نفوس لري او په 5 میلیونه نفوس کې چې دی دا هر نوع اقوام ژوند کوي، څه پښتون وي، تاجک وي، ازبک وي، هزاره، هر نوع اقوام ژوند کوي او په مختلفه ژبو باندې خبرې کوي. کابل ښار چې دی دا په 130 کیلومترۍ کې د افغانستان خاوره کې ځای لري او همدلته د افغانستان زیاتره تجارتي مرکزونه هم د کابل ښار کې. ډېره مننه. صافی سي، تاسو خو د کابل باره کې لږ معلومات موږ ته راکړئ. ډېره زیاته مننه. لومړی خو زه خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، درنو لیدونکو ته. او باید وویل شي چې شینواري صاحب هم مخکې یادونه وکړله چې کابل ښار ډېر یو قدیمي ښار دی، ډېر یو پخوانی ښار دی. نو دې کې هر ډول اقوام، پښتون، تاجک، فارسي، ازبک، بلوچ، هر رقم قومونه ژوند کوي. نو د دې هر ډول قوم هر ډول خپل دود او رسم او رواج لري. لکه څوک په واده کې یو ډول مراسم لري، څوک پښتانه په یو ډول واده کوي، فارسیوانان په بل ډول واده کوي. نو د افغانستان کابل ولایت نفوس تقریبا 15 میلیونو ته رسیږي. نو ډېر همدارنګه چې تاسو ویلې هر دود او رواج لري. همدارنګه د کابل ښار کې چې کوم اقوام اوسېږي دغه خپل نوع لباس دی، خپل نوع دود، رسم رواج، خپل نوع هماغه رقم ډوډۍ، غذاهان دي چې خوري. مشهور لباس څه دی؟ مشهور لباس د افغاني د ساده جامه ده. ساده جامه ده. دا خو ویل کېږي کابل ولایت تقریبا 3500 کاله لرغونی تاریخ لري. نو موږ او تاسو له مشرانو سره ناست یو، مشرانو موږ ته د کابل د ښار باره کې یا د افغانستان د ټول افغانستان باره کې د قومونو د دود او دستور او همدارنګه په مختلفو برخو کې خبرې کړي دي. تاسو داسې یو سپین ږیري سره ناست یاست د کابل د ښار باره کې تاسو سره خبرې کړي؟ ولې نه، زموږ نیکونه او مشران چې دي د زیاتره ژوند د کابل ښار کې تېر شوی دی. همیشه چې موږ کینو خپل منځ کې خبرې کوو د کابل ښار پخواني د زمانو وختونه موږ ته یادوي چې کوم کارونه به مخکې کېده، کوم رواجونه به مخکې ول، هغه ټول موږ ته یادوي او موږ ته یې وایي. تاسو داسې چا سره ناست یاست تاسو سره د کابل ښار باره کې یا د ژوند باره کې تاسو ته معلومات درکړي؟ ولې نه، هر موږ هم د ډېرو قومي مشرانو سره ناست، نو هغه پخواني یادونه تازه کوي. لکه مخکې دا خلکو به دغه مرغۍ ساتلې، دا مرغۍ په چنګ اچولې، همداسې چرګان، همداسې د موټر په باره کې چې مثال خلک به د یو پیغام د یو کوټې خبر لپاره پیاده تر ډېر لرو ولایتونو پورې تله، ځکه چې موټر موجود نه و هغه ټایم کې. اوس خو الحمدلله موټر شته ده، بل موبایل هم لرو. اوس خو د موبایل سهولتونه برابر شوي دي، نو کولی شي ډېر وړوکی پیغام ډېر په څو ثانیو کې تر چا پورې ورسوو. نو داسې
مننه تا ته راګرځو شینواری صاحب کابل کې مشهور ځایونه کوم ځایونه دي تاریخي ځایونه چې خارج نه سیلانیان راځي او د دغه ځایونو لپاره راځي بیا هلته افغان چارواکونه یا افغانان نه غواړي هغه ځایونو ته لاړ شي هغه ځایونه کوم ځایونه دي؟ اول نه ورور د کابل مشهور ځایونه چې دي چې خارجي سیلان راځي هغې نه لیدنه کوي هغه چې د پغمان قصرونه دي د قرغې بند دی همدارنګه قصر دارالمان دی چې اوس ډېرې ښایسته بناوې جوړې کړي او همدارنګه د چهلستون باغ دی خپله کابل ښار ډېر ښایسته دی خلک لیدو ته راځي همدارنګه د اوږدې لارې چې د کابل نه ننګرهار اوږده لاره چې ده چې زیاتره خلک یې خوښوي د جهان یو ښایست ورکړی کابل ته دی زیاتره خلک کابل ته راځي بیرته چې ولایتو ته ستنېږي وایي کابل ښار ډېر ستړی ده دیارې غونډۍ شاته یو ښار ده لکه ارزان قیمت ځان ته یو ښار غوندې ده کارتینو ځان ته یو ښار غوندې ده بیا چې هغې خوا ته وړې ښار ځان ته بېل د هغې نه ښار ده پورته چې شارناو ته لاړ شي هغه یو ښار ده دارالمان خوا ته لاړ شي هغه یو ښار ده دا څنګه دا داسې چې د هغو زیاتره عمر په خپل کلو کې خپل په ښارو کې تېر شوي خپل ولایتونو کې نو کابل ښار ته چې راشي دا مختلفه خلک وګوري مختلفه ځایونه وګوري همدارنګه لکه تاسو چې ویلې چې دا هر تپې شاته یو ښار دی نو دا د کابل ښار ښایست بیانوي همدارنګه کوم بیروبار چې کابل ښار کې دی کوم مرکزونه چې لري دا د هغوی متعجبه کوي چې هلته موږ څنګه ساده ژوند کوو دلته هر څه سهولتونه شته هر رقم مهیا دغه موږ ته مهیا دي هر رقم کارونه کوي د تفریح لپاره کابل کې کوم ځایونه دي چې خلک د جمعې یا د رخصتیو ورځو کې ورځي ډېره ښه نقطې ته مې اشاره وکړله نو کابل ډېر ښایسته او ښکلي د تفریح لپاره ځایونه لري لکه پارکونه لري لکه شاهري پارک ده پارکۍ ځاځي پارک ده نو داسې د شاهرنو پارکونه دي داسې په هر بلاک کې د ارزان قیمت په بلاک کې موږ وګورو نو هر بلاک ځان ته خپل تفریح پارک لري د ذهن د آرامولو لپاره چې څوک مطالعه کوي نو د مطالعې لپاره ښه ځای چې ده او سرسبزه ځای چې ده هغه د کابل پوهنتون ده چې هغه ډېر سرسبزه ده د مطالعې لپاره بیخي جوړ ځای ده او یو آرامه فضا لري ښه ډېر ښه شینواری صاحب تاسو فکر کوم تولد مو د کابل کې شوی ده زده کړې مو کابل کې کړي دي تر ټولو نه ښه ځای آرامه فضا د مطالعې لپاره چې مناسب وي هغه کابل کې کوم ځای دی؟ ولې نه ورور زه چې وم همدلته پیدا شوی یم کابل ښار کې او د کابل لپاره چې بهترین ځای دی کابل ښار کې نقله د کابل پوهنتون دی چې د 20 کیلومترۍ کې د مکمله ساحه دی نیولې ده چې دا اول ځل چې و په 1911 هجري شمسي کال کې چې دا په هغه ټایم کې تنها د طب پوهنځی په نوم باندې یادېده هغه کال باندې دا جوړ شو همدا یو پوهنځی په هغه وخت کې پکې تدریس کېده هغه نه وروسته چې بیا د 1960 پورې طب پوهنځی و پکې هغه نه بعد چې په کومې پوهنځی پکې د کې تاسیس شوې بناوې شوې هغه د حقوق او سیاسي وي چې په 1919 کال کې هجري شمسي کال کې دا پکې تاسیس شو همدا کم په 1920 هجري شمسي کال کې د ساینس او د فزیک هغه کومې رشتې وې چې پکې تدریس کېدې او اوس چې دی اوس مهال خو هر رشته ځان ته بېل بېل پوهنتون لري هر رشته ځان ته بېل بېل بخشونه لري همدارنګه اوس د کابل پوهنتون خپله بېله ایسته ده چې هلته د اقتصاد او کمپیوټر ساینس همدارنګه د هنرهای زیبا د څو نورو رشتو زده کړې پکې کېږي د کابل د طب پوهنځی بېل پوهنتون لري دولتي په حساب باندې همدارنګه نور شخصي پوهنتونونه هم جوړ شوي خو د کابل تدریس لپاره چې بهترینه ځای د همدا کابل پوهنتون دی چې ډېر یو ارامه او ډېره ښه حصه لري صافی صاحب د کابل ښاریان کومې لوبې ډېر شوقیان دي کومې لوبې علاقمند دي ډېره زیاته مننه نو که په مجموع کې موږ ووایو نو د کابل ښاریان ډېر زیات لوبې کوي یو رسمي لوبې دي یو غیر رسمي لوبې دي لکه په رسمي لوبو کې موږ نمونه اخیستلی شو د کرکټ فوټبال باسکټبال والیبال په غیر رسمي لوبو کې لکه بزکشي توپ ډانډه تشلابورد زمونږ اوسني واړه تشلابورد باندې بوخت دي تشلابورد کوي تاسو په خپله کومه لوبه کوئ؟ والا زه خپله د کرکټ شوقي یم کرکټ کې بلد یم کرکټ لوبه کوم نو هر څوک خپل ذهن خپله آیډیا لري خپل ذهن لري چې کومه لوبه خوښېږي دا هر چا خپل ذهن ده نو یو اوور کې تر اوسه څو رنزونه کړي دي ته خو زه کرکټ ډېر شوقي یم یو اوور کې د څو رنزونه کړي په یو اوور کې د کبالري څومره وکټې دي اخیستي نو که په مجموع کې یم شوقي یم خو تکړه پکې نه یم تر دې پورې چې 5 ټکې رامن لګېدلې دي خو بس شوقیانو کرکټ کوو کرکټ سره شوق لرو بس ښه ډېر ښه شینواری صاحب که د کابل میدان هوایي یا
باره کې معلومات راکړي. هغه د کابل کومه ساحه کې ده، څومره مساحت لري، معلومات ونه لري چې د ورځې څومره الوتنې پکې کېږي. اول نور کابل هوایي ډګر چې دا اول ځل په 1980 هجري قمري کال کې د شورویانو مهندسینو چې په هغه ټایم کې راغله د همدلته اوسېده زیاتره شوروي روسیه خلک، نو هغو دا میدان هوایي جوړ کړ چې هغه نه بعد یو څو رسمي سفرونه شوي ول پکې چې د افغانستان د وخت جمهور پکې تلم او همدارنګه هغه مهم کسان به چې د یو ښار نه بل ښار ته تله بس په هغې کې به تلل، ځکه هغه ټایم کې دا د هوایي شرکتونو دومره زیات نه ول، تیارې کمې وه، خارجي تیارې وې چې راتلې به. او بیا په 2005 کال کې چې شو هغه ټایم کې بیا د جاپان مملکت کومک وکړ چې 15 میلیون روپۍ وې افغانستان د هوایي ډګر لپاره چې یو بین المللي ترمینل جوړ کړي چې د هر رقم سهولت پکې وي. نو هماغه ترمینل دی چې تر اوسه پورې د افغانستان خلک د هر ولایتونو راځي افغانستان کابل ښار نه پکې سفر کوي چې ډېر یو هر نوع سهولت په هغه ترمینل کې وشته. صاحب صاحب راته ووایئ د کابل ځمکې کوم حاصلات لري، زراعت څنګه ده، په دغه ځمکو باندې خلک یې په څه شي مصروفه دي، خلک یې په څه شي بوخت دي، څه شی کوي؟ ډېره زیاته مننه. نو که موږ وګورو د کابل دغه ته خاورې او زراعت بخش ته، نو که موږ خپل د سبزو ساحه ولسوالۍ یاد کړو نو هغې کې ډېر یو ښایسته او ډېر یو ښه انګور کرل کېږي، یعنې ډېر یو ښه سرسبزه ځای ده. نو که وګورو د افغانستان مجموعي ټول ولایتونه هر یو ځان ته یو ځانګړی خپل زراعتي دغه لري خوند لري. نو که موږ د ننګرهار ولایت دغه هندواڼه وګورو، د قندهار انار وګورو، د لوګر ولایت سیو وګورو، او داسې نور باشنو کې لکه لاسي صنایعو کې د بدخشان ډېر یو بېسارې صنایع جوړول کېږي، او په هلمند کې پنبه وګورو نو چې په افغانستان کې سار نه لیدل کېږي، داسې یو پنبه لري. نو د افغانستان د هر طرفه یو غني او ښه مملکت. ډېرې مننه شینوار صاحب. همدغه پوښتنه تا ته راځي. اول نه ورور څنګه چې زموږ ورور ویلی که نه چې زموږ د افغانستان خاوره دا رقم ده چې د هغې کې هر رقم محصول کېږي، هر رقم محصولات موږ ته هغه نه اخیستلی شو. لکه څنګه چې زموږ د ننګرهار مالټه ده په جهان کې هسې مالټه بل ځای کې نشته، ډېره ښکلې او خوږه مالټه لري. زموږ د هلمند مالوچ شو، همدارنګه زموږ د هرات زعفران شو، جهان اول نمبر زعفران دي. زموږ د بادغیس پسته ده، د خوست کې دا زموږ د تور دغه شولوی د زلغوزې شوې. همدا رقم زموږ د کابل خپله ښار کې د انګور باغونه دي، په پغمان کې دي، په قرهباغ کې دي، په فرزه ولسوالۍ کې دي، استالف کې دي، بادام مشهور بادام دي، مغز لري، چهارمغز هم چهارمغز دي همدا رقم. ښه صافی صاحب راځو تاسو ته د کابل ښاریان کوم موسم کې ډېر خوشحاله دي؟ ځکه کابل خو ډېر یخ ژمی لري، همدارنګه ډېر ګرم دغه وختو کې ډېر ګرم لمر هم لري. خپله ښاریان په کوم سیزن کې ډېر خوشحاله دي؟ نو که ووایو چې د کابل ښاریان په هر موسم کې خوشحاله دي ځکه چې دوی سره بلدیت لري. نو که ژمی وي نو هغه د ماشاءالله زموږ په د کابل ولایت کې نو ډېره ښه واوره کېږي، ډېر یخ او ډېر یو یخ ژمی لري. نو اوړی همداسې، خو د اوړي د نورو ولایتونو پرتله کابل یخ دی ځکه چې کابل لوړوالی د نورو هېوادونو څخه پورته دی، په پورته لوړوالی د نورو ولایتونو څخه پورته دی، کابل سطح د نورو ولایتونو څخه ټیټه ده. تاسو په خپله کوم یو موسم کې ډېر خوشحاله یئ؟ نو که زه ته زه خپله هم په ژمي کې خوشحاله یم ځکه چې ژمی یو داسې موسم ده چې انسان پکې خوشحاله وي او بل واوره کېږي. زموږ کابل کې که یاداوري وکړو نو ډېره ښه واوره کېږي، ډېر ښه. بل زموږ دغه لوبه ده چې په واوره باندې یو بل ولي، نو په دې کې سړي ډېر ساعت تېرېږي. نو په دې باندې لږ څه زه خپله د واورې ته خوشحالېږم، د خوشحالۍ احساس کوم. نو واورو شینواري صاحب چې شینواري صاحب په دې باره کې څه وایي؟ اول نور د ژمي موسم چې د هر یو خوشحاله هر څوک خوشحاله
خو که وګورو وضعیت د افغانستان زیاتره خلک دا کوم اوسېږي چې هغه په ژمي کې سهولت نه لري چې په ژمي کې اوسېږي یا په خیمو کې اوسېږي یا په پخواني کورو کې اوسېږي چې د کور چتونه خراب وي او ساسي هغه به ژوند نشي کوي. نو موږ باید په هر حالت کې شکر وباسو. همدارنګه که موږ په اوړي کې اوسو ډېر دا اوس کوم حالت کې چې اوسېږو دا ډېره ګرمه هوا نورې سړی سوځي نو باید موږ شکر وباسو. شکر د کابل هوا چې دا ډېره ښه او ډېره ښایسته هوا ده. ډېری ولایتونه ډېر ګرم دي لکه کندهار سو ننګرهار سو. خپله زه یو څه موده مخکې ننګرهار ته لاړم هلته بیخي ګرمیان څو څلوېښت درجو ته ختلې وه. د کابل هوا ډېره ښایسته هوا ده. په خپله تاسو کوم موسم خوند درکوي کابل کې؟ کوم یو موسم کې تاسو خوشحاله یاست؟ ولې نوروز موږ د اول کوم موسم چې دی د بهار موسم نو زما هغه بهار موسم کې ماته خوند راکوي ځکه هر څه نوي شنه کېږي نوي تازه هوا تازه مدینه خوښېږي؟ ولې نه ژمی مې خوښېږي. ولې نه زموږ هر موسم زما خوښېږي. نه یو وخت کوم یو ډېر خوښېږي؟ اوړی دی. سفر صاحب ډېر کلونه کېږي ستاسو کابل ښار کې ژوند کوئ اوسېږئ. کومه خوږه خاطره لرئ تاسې کابل کې؟ څه شی مو ښه لیدلي دي کابل کې؟ والا که ووایم نو یو ورځ لکه انډیوالان دوستانو سره په چکر باندې تللي وو د ګلغونډۍ ته چې ګلغونډۍ ډېرې ښایسته او سرسبزه او د چکر لپاره ډېرې ارامه فضا لري. او زمونږ پښتنو کې بدل چې خپل هغه دې شیان ځان سره وړي وو پخلي لپاره بس چکر و بس میله مو وکړ ساعت هم تېر شو. دغه ښه خاطره او کومه بده خاطره لري په همدغه وخت کې؟ والا که بده خاطره ویم نو یو ورځ دغه اجان قیمت صاحب روان وو په دغه باندې باسکټ باندې د مکتب دوره وه دغه 11م صنف کې وم نو دغه ته چې رسېدم دغه پل نه مخکې دغه ځای کې بس غله ولاړو ویل چې موبایل راکړه. نو ما ورته ویل موبایل راسه وړوکی و وایي نو غټ راکړه. ما ورته ویل چې غټ موبایل نه لرم نور والا وایي چې ولې نه لرې که نه موبایل ما چې نه لرم نو بس چې نیم لرې بس دا درې وکړم لرې هم غم ده او که نیم لرې غم ده. نو دغه بده خاطره ده د ژوند. بیا وړوکی موبایل درنه واخیسته؟ خو یې واخیسته. بیا خفه وئ پسې؟ والا خو نور موبایل دونه اهمیت نه لري خو نمبرونه یې شخصي سامان یې پکې داسې کور ته لاړې سټ یم ډوډۍ دې وخوړه ودې نه خوړه چای دې وچکه ودې نه چکه خفه وې خوشحاله وې چاته دې حال وکړه ودې نه کړه. خفګان خو لري داسې یو دمې موبایل څوک درنه واخلي او بل په زور یې واخلي دا خفګان لري. خامخا بل داسې نمبرونه یې پکې نمبرونه سره ډېر خفه کېږي ځکه چې هغه په ډېر دغه تلاش باندې لاس راوړي. بل والا خفګان لري نو په هغه شپه کې هم ډوډۍ هم نه وخوړلې خفه وو خو وویلې کور کې مو وویلې چې بس دغسې خو داسې به ووایو کابل یو خواته که وګورو ښه دی هوساینې ښه دی چکر ځایونه لري بل طرف ته دغسې پکې یو نیمه منفي پېښه هم پیدا کېږي هو داسې څه ویم که په سلو کې 50% سره شاید همداسې کار شوی نو والا کور کې مو ویل چې زه ته ژوندی راغلی نو موبایل بلا شینواري صاحب صافي صاحب خو ویلې خوږه خاطره هم درلودله همدارنګه بده خاطره هم درلودله. بدې خاطره دې په یو ملګري خدای نه راولي او خدای دې ټول ترې نه ساتي. تاسو کومه خوږه خاطره لرئ کابل کې؟ خوږه خاطره زموږ همدا ده چې زه ملګرو سره تېره اختر کې پغمان ته چکر ته تللی وم نو هلته مونږ یو سپین ږیری بابا ولیده دومره زیات سپین ږیری هم نه خو د بل ولایت نه هغه بلد نه نو هغه خلک نه پوښتنه کوله چې دا پغمان چېرته دی نو هغه نه مطلب د پغمان دا و چې هغه کوم قصر چې پغمان کې هلته ښایسته باغ دی که نه کوم قصر چې دغه هغه یې ښودله چا ورته نه ویل چې هغه ویل چې زه دا عشقان یا به لیونی پغمان چېرته زموږ ملګري د چې هغه هم ورته داسې کار وکړ چې هغه یې پوښتنه وکړه چې پغمان چېرته هغه ولې ایسته موټر راته وکړل چې ورو دا کابل ته ورسوي سړی د کابل موټر کې کېنه خپله پغمان کې ولاړو تاسو کابل ته راغلي مونږ کابل ته ولېږلو بېرته از دغه جالبه ورځ وه چې مونږ بابا سره مخ شوي وو. ډېر ښه. کومه بده خاطره لري کابل کې داسې؟ بده خاطره لکه څنګه چې خالد ورور وویل خاطره لري کابل کې نو څنګه چې خالد ورور وویل چې د کابل وضعیت چې و لږ خرابه دی که د هغه لم لګي نو ما سره هم یو همدا کار چې دفتر خوا راتلم نو په دې نیمه کې د هلکانو دوه درې هلکانو شکمن غوندې ول نو خپله کې خبرې زیاتې کولې ګرمه لږ ده ډریور به یې څو ځلې خبرې کې ونیول او دا نور څه به یې خبرې کولې نو خلک به یې مشغولول
نو چې کله په نیمه کې دوه کې وتل نو کلینر ویل چې د هلکان داسې شکمن غونته وو هلکانو خپل جیبونه وګوري چې شیرنوالي نه نو زما چې ځان نه باید دغه ولې نو ما د پښې لا جب ته چې لاس که چې کوم لاس مې بهر راوړی هغه نیم جیب یې د بسته کټ کړ دا خو ډېر زیاته یې کړې ده ډېر زیاته یې کړې نو دا خبره چې چېرته ما ملګرو ته کوله کور کې مې وکړه ټولو خندل چې مکمل جیب درنه څه شی د جیب کې و بټوه وه موبایل یې پټ کړی و پیسې د پیسو بټوه دومره زیات سامان نه ول ځکه یو جیب و د پیسو بټوه پکې او دا د یو اس بي دغه فلش نه پکې ول شینواري صاحب تاسو پیغام لرئ اول ټول نه مخکې خو تا ډېره مننه وروره تاسو هم ډېره مننه ژوندي اوسئ او زما هېوادوالو ته دغه پیغام دی چې صادق او باایمانه اوسئ او څنګه فارسي کې چې متل دی وایي شهر ما خانه ما راځئ خپل وطن پاک وساتو یو بل ورونو ته لاس ورکړو خپل وطن آباد او خوشحاله وساتو ژوندی دی وي افغانستان تل دی وي افغانستان زنده باد افغانستان ګرانو هېوادوالو د کابل باره کې معلومات د کابل باره کې معلومات موږ تاسو ته درکړل محترمو مېلمنو نه واورېدل له دوی څخه ډېره مننه کوو دوی د کابل د تفریح ځایونو باره کې د کابل د دود دستور باره کې همدارنګه د تفریح پارکونو باره کې مختلفو برخو کې دوی موږ ته معلومات راکړه خدای دې وکړي دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي ستاسو د خوښې وړ به ګرځېدلي د یو آباده او سرلوړي افغانستان په هیله